السلام علیکم. زم ستاسو اور ستاسو ملګری عزیر جان. غزل بدر سره شریکوم د مدثر جهان صاحب. غزل څه داسې دی چې سترګو مې جانانه نم نیولې دی، ځکه خو مې ستاسو چم نیولې دی. سترګو مې جانانه نم نیولې دی، ځکه خو مې ستاسو چم نیولې دی. او دومره وخت به نه لګي رضا بشي، تاله مې جانانه دم نیولې دی. دومره وخت به نه لګي رضا بشي، تاله مې جانانه دم نیولې دی. او ستا تصویر جوړوم خو توان مې نه رسي، ستا تصویر جوړوم خو توان مې نه رسي. لاس کې مې بېبې قلم نیولې دی، او شور څه د بنګړو دی عادت کړی یم. شور څه د بنګړو دی عادت کړی یم، ځکه مې اوس زیر و بم نیولې دی. او زه بېګا په خوب کې مار خوړلی یم، زه بیگا په خوب کې مار خوړلی یم. تا راته د زلفو خم نیولې دی. بس دی اوس اختر شو را پخلا شزا، بس دی اوس اختر شو را پخلا شزا. ولې دی اشنا قسم نیولې دی. او څنګه چې ماشوم څه چاله نه ورکوي، څنګه چې ماشوم څه چاله نه ورکوي، داسې مې دا زړه صنم نیولې دی. او څنګه به د یو بله جدا شو اوس، څنګه به د یو بله جدا شو اوس. زړه مې ستا د زړه سره سم نیولې دی. او ولې یا جهانه مین شوی یې، ولې یا جهانه مین شوی یې، ځان له دې په زوره غم نیولې دی. سترګو مې جانانه نم نیولې دی، ځکه خو مې ستاسو چم نیولې دی.